الحمدالله پاکستانی یم او په افغانستان کې ناست یم. هغه تښتېدلي خلک چې خپل کور او کلی پرېښودی دی په خارج کې ناست دي، هغه منفي پراپګنډې کوي، هغه نفرت پاله خلک هغوی ته الحمدلله افغانستان نن د امن کور دی. څوک دې وطن تښتېدلي نه دي. دا وطن د ټولو افغانانو ګډ کور دی. ته ناپاکستانی ګل خان خپل حد وپېژنه. موږ میلمنو ته عزت ورکوو خو د کور اختیار نه ورکوو. ته که یو عادي افغان مزدور له سپ-کاوي سره یاد کړئ، یاد ولره هغه هم زمونږ ورور دی او افغان دی. ځواب یې خامخا درکول کېږي. دا خلک چې ځانونه تجاران بولي هدف یې د وطن آبادول نه دي، بلکې غواړي خپلو جېبونو ډکولو لپاره د افغانانو خولې وتړي. د 100 سلنه کمیشن په خاطر میلیونونه افغانۍ له هېواده باسي او دوبۍ کې پرې پانګونه کوي. خو افغانانو ته یوازې یو بې ارزښته کاغذ یا یوه تشه وعده پاتې کېږي. دا به وخت ښکاره کړي خو حقیقت پر نه پاتې کېږي. که خپل کاروبار کوي ښه کار دی، خو د افغان وطن کلتور او غیرت ته باید درناوی وکړي. دا ډول پیغوریزه ژبه او سپ-کاوي نور باید ونه کاروي. که رښتینې ابادي غواړي دلته یې وکړه، نه دا چې د وطن شتمني وباسي او هلته دوبۍ کې قصرونه پرې جوړ کړي.